أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. دې مخکې آیاتونو کې الله رب العالمین تذکره وکړله د جنت او د جهنم. اوس دې آیات کې الله تعالی دا خبره کوي ګوره جنت چې ملاویږي مالدارۍ باندې نه ملاویږي بلکې صرف په صحیح عقیده د توحید باندې او په نیکو اعمالو باندې ملاویږي. دویم مخکې آیات کې الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړله چې ولا تعد عیناک عنهم ترید زینة الحیاة الدنیا. پیغمبره مالدارانو طرف ته سترګې مه اړوه چې غریبانان مؤمنان پرېږدي. مونږ او تاسو ته به ادب دی د ګوره خلکو مالدارۍ د وجې نه به ګوره ډېر کله انسان جهنم ته ځي. ګوره لکه دلته دوه کسان دي دواړو له الله تعالی یو له باغ مالداري ورکړې ده بل چې هغه فقیر دی هېڅ نه لري لیکن ایمان ورسره دی دا انسان الله تعالی جنت ته بوتلی دی دا بل الله تعالی جهنم ته. نو ایثار د دنیا په آخرت باندې مه کوئ. نو دنیا به نه غوره کوئ په آخرت باندې. ولې دنیا د وجې نه ډېر کله انسان ګوره به جهنم له ځي. د دې دپاره الله تعالی یو مثال راوړي. اوس وضرب لهم الله وی پیغمبره بیان کا دی خلقو تا مثلا یو مثال رجلین د دوو سړو. دو سړي دی دا مثال الله تعالی وی دا بیان کا دی خپل قوم ته. څوک سړي جعلنا لأحدهما الله وی ګرځولي مونږه یو د دې دواړو دپاره جنتین دو باغونه من اعناب دا انګورنا وحففناهما بنخل او چافیره کړې وې مونږه د دې دواړو باغونو نه بنخل کجوري وجعلنا بینهما زرعا ګرځولي مونږه په منځ د دې کې نور فصلونه. الله مثال داسې دی یو سړی دی په دې دواړو کې دل الله وایي مونږه باغونه ورکړي ډېر مزیدار باغونه وو د انګورو باغونه او ګر چاپېره پولې باندې د دې کجورې ولاړې وې دا ډېر مزیدار باغ وي چې ګر چاپېره کجورې او منځ کې به نور فصلونه او نورې میوې ولاړې. د انګورو په دې منځ کې بیا نور فصلونه هم کېدل مثال په طور غنم وغیره. زمونږ ستاسو دې علاقه کې زیتون باغ منځ کې دا خلک هندوانې کري غنم ورته کري. د انګورو په منځ کې دوی هم دغه شانې فصلونه کرلي وو ډېر مزیدار باغ والله وایي. بعض مفسرین وایي داسې مثال الله تعالی دپاره د عبرت بیان کړی دی چې وګوره یو انسان سره مال دی مالداري دا باغونه دي هر څیزو سره دی لیکن د دې سره عقیده د توحید نه لري د قیامت نه لري. الله رب العالمین دا انسان هلاک کړی دی او دا بل انسان هیڅ نه لري لیکن عقیده برابر ده قیامت منی آخرت منی دی وجن الله تعالی د جنت ته بوتلی دی. او بعض مفسرین وایي نه دا حقیقتا مثال لی یمن کې دا خلک اوسېدل یو الله تعالی دا مزیدار قسمه باغ ورکړی و لیکن پیښه دا ده سره د مالدارۍ نه باغونو نه سړی مشرک و د الله سره برخداران منله او د قیامت نه انکار هم کوله ورځ د قیامت او د حساب کتاب نه منله. الله رب العالمین د دې دواړو کسانو مثال او محاوره موږ تاسو ته را نقل کړل.
وحففناهما بنخل الله وی چاپیره کړي وي مونږه د دې باغ نه بنخل کجوري دواړو باغونه کجوري راته وي ګر چاپیره دننه انګور په منځ کې نور فصلونه ګر چاپیره د هغې نه کجوري ولاړې هغوی به هم فصل ورکوو وجعلنا بینهما زرعا ګرځولي وو مونږه په منځ د دې دواړو باغونو کې زرعا فصل نور فصلنا مدنین ورکولی کلتا الجنتین الله وی داود و باغنا تتوکلها چه ورکولی بی میوا فصل خبلا بعضی باغونه سشنڈی کنا میوی پکی ولاړی لیکن فیده چی آغا نورکی سمرا نورکی ورا میوان نیسی نقصان بکی مرض بکی سوجه بکی الله وی دس باغون هم نو گرا نه خپل میوه پورا ورکولی ولم تظلم منه شیئا کموالی نکولو منه د میوه خپلنا شیئا سیزا خپل میوه بالکل پورا ورکولی خړه کېدل یعنی وفجرنا خلالهما نهرا او روانې کړې وې مونږه په منځ د دې دواړو باغونو کې نهرن ولی او نیرونا دا نو ډېر مزیدار باغ شو اوبې په منځ کې ویالې بهیږي ګر چاپېره کجورې دي منځ کې انګور دي او د هغې په منځ کې بیا نور فصلونه دي او اوبونه هم بالکل پوره دی ډېر مزیدار باغ شو الله وایي وکان له ثمر او د دې سړي دپاره نورې میوې